السلام علیکم ګران شاګردان ولادي بک چې جوړ بیاست. راځئ د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګریزي سپیکینګ دپاره ډېرې ښایسته جملې، داسې جملې چې تاسو په انګریزي سپیکینګ کې ورته ډېره اړتیا لرئ، داسې جملې چې ډېرې زیاتې استعمالېدونکې دي ستاسو په ورځني ژوند کې 24 ساعته کې. راځئ راسره ووایاست. Don't even think about it. Don't even think about it. د دې په باره کې فکر لا مه کوه. I was there till Saturday. I was there till Saturday. زه د رابطې پرې هلته وم. Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? تا زه ولې راکښېنولم. Oh, what's there to be happy? What's there to be happy? په دې کې د خوشحالۍ څه خبره ده. He has financial problems. He has financial problems. دی مالي ستونزې لري. د پیسو مسلې لري. We may be late to arrive. We may be late to arrive. کېدای شي زموږ په رارسېدو کې ناوخته شي. I can't give you anything. I can't give you anything. زه تا ته هېڅ نشم درکولی، هېڅ شی نشم درکولی. Wisdom is better than strength. Wisdom is better than strength. عقل در پاور در طاقت بیا دی. Wisdom is better than strength. Love is only illusion. Love is only illusion. مینه صرف دوکه ده. Even walls have ears. Even walls have ears. یا ears. حتی دیوالونه غوږونه لري. Don't concentrate on the words of people. Don't concentrate on the words of people. د خلکو پر خبرو غوږ مه نیسه. توجه مه ورکوه. Concentrate توجه. I would still like you. I would still like you. بیا هم در اوسه پورې زما خوښ یې. بیا دې هم پر ما ګران یې. زه دې خوښوم. Meet me before leaving. Meet me before leaving. د روانېدو څخه مخکې زما سره ووینه، ملاقات وکړه. Where does this bus go? Where does this bus go? دا بس چیرې ځي؟ He died because of you. He died because of you. هغه ستا په وجه مړ شو. Don't mind your father. Don't mind your father. د پلار خبره پر ځان بده مه لګوه، د خپل پلار خبره. How rude are you? How rude are you? ته څومره بې ادبه یې. ګستاخ یې. I am not denying. زه انکار نه کوم. I have some work. زه یو څه کار لرم. زه لږ کار لرم. Don't get upset over little things. Don't get upset over little things. پر کوچني خبرو باندې غمجن کېږه مه. په کوچني خبرو مه پریشانه کېږه. دلته د things معنا د شیان. د اصل کې د things معنا ده. دلته د things معنا د خبرې. اصل کې د things معنا یې شیان. د دې دوې درې معناوې دي. What do you want to say? ته څه ویل غواړې؟ I saw him for the first time. ما دی اول ځل ولیدی. What's the scaring matter in this? په دې کې د ویرې څه خبره ده؟ Something is breaking. یو شی را جګېږي. چا په ښه بدن لاس باندې یو شی جګېږي د دې لپاره. I'm here because of you. زه دلته ستا دپاره یم، ستا په وجه. Make some time for me as well. زما لپاره یو څه وخت هم راوباسه. His memories are tormenting me. دغه یادونه ما زیروي. torment تکلیف ورکول. tease به دې ته وایي یو سړی بل څوک زیروي په عذابوي، هغه ته وایي tease. You are a rascal. ته حرامخور یې. You are a born liar. ته پیدایشي دروغجن یې. Take out this thing from your mind. دا خبره دې د ذهنه وباسه. دلته thing بیا د خبرې معنا ورکړه. I still remember those days. زما در اوسه هغه ورځې په یاد. I still remember those days. How will you go? ته به څنګه ولاړ شې؟ منڅه ته طریقه باندې نه. Get me out of it. ما د دې سره وباسه. نو دا زموږ د نن سبق د انګلیش سپیکینګ د جملو په باره کې. مننه در به سبق پرې شي چارې. الله حافظ. ویډیو لایک کړئ.